نیابتي جګړه یا پرکسیوار کوم ډول جګړه ده؟ لیکنه ډاکټر نیک محمد ویال. په سیاسي بحثونو، مرکو او خبرونو کې به مو د نیابتي جګړې کلمه اورېدلې او لوستلې وي. د نیابتي جګړې د انګلیسي مقابله کلمه پرکسیوار دی چې د وکالتي جګړې په معنا ده. پرکسیوار یا نیابتي جګړه هغه جګړې ته وایي چې د نړۍ ستر هیوادونه سره پکې ښکار وي، خو په ځای د دې چې دوی په خپله د جګړې ډګر ته سره دیدنه شي، له یو شمېر نورو هیوادونو مالي، سیاسي، پوځي او اقتصادي ملاتړ کوي. دوه هیوادونه او یا هم د یو هیواد دننه دوه ډلې سره مخامخ کوي او له دې لارې خپلو موخو ته پکې رسېږي. د نیابتي جګړې څو بېلګې. لومړی د ویتنام جګړه. دغه جګړه په 1955 کال کې پیل او په 1975 کال کې پای ته ورسېده. د ویتنام جګړه شاوخوا 19 کاله عمر لري. دغه جګړې ته د هند او چین دویمه جګړه یا سیکنډ اندو چاینا وار هم وایي. اندو چاینا وارز د جګړو یوه لړۍ وه چې له 1946 کال پیل او تر 1909 پورې دوام وکړ. د ویتنام جګړه د اندو چاینیز جګړو دویمه جګړه چې د سویلي او شمالي ویتنام ترمنځ وه. دغه جګړه کې شمالي ویتنام د شوروي اوالي، چین او نورو کمونیستي متحدینو لخوا ملاتړ کېدو، خو سویلي ویتنام د امریکا متحدو ایالاتو، سویلي کوریا، فیلیپین، استرالیا، تایلند او نورو کمونیزم ضد هیوادونو ملاتړ درلود. دویم د افغانستان جګړه. د افغانستان دوه جګړې نیابتي جګړې شمیرل کېږي. یوه د مجاهدینو او شوروي ملاتړو حکومتونو ترمنځ او دویمه اوس مهال روانه جګړه چې یوې خوا طالبان او بلې خوا امریکا ملاتړی حکومت دی. سیاسي او پوځي شنونکي وایي چې د مجاهدینو د امریکا ملاتړ درلود او شوروي ملاتړو حکومتونو بیا د شوروي یووالي څخه مالي، سیاسي او پوځي مرستې ترلاسه کولې. همدا ډول اوس مهال مسکو غواړي د امریکا پر ضد د طالبانو سره نږدې اوسي او امریکا خو بیا په څرګنده د افغان حکومت ملاتړې ده چې دغه ډول جګړه په حقیقت کې پرکسیوار یا نیابتي جګړه بلل کېږي. په نړۍ کې د نیابتي جګړې ډېرې بېلګې موجودې دي چې ستر هیوادونه د خپلو ګټو په پار د یو هیواد دننه داسې ډلې جوړوي چې په خپل منځ کې سره جنګېږي او په پایله کې ستر هیوادونه خپلې ګټې ترلاسه کوي. د افغانستان، نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.